سلامونه ستړي مه شئ. پام وکړئ دې مهال مهمو خبرونو ته. د خبرونو سره ټکي. د کډوالو د ملاتړو ادارو خبرداری د افغان کډوالو جبري ستنول به د اوږدمهاله بېثباتۍ او بشري بحران لامل شي. د پاکستان له زندانونو 287 تنه افغانان خوشي شول. بشپړ خبرونه. د کډوالو د ملاتړو ادارو خبرداری د افغان کډوالو جبري ستنول به د اوږدمهاله بېثباتۍ او بشري بحران لامل شي. په اسیا کې د کډوالو لپاره ستونزو د حل اداره ADSP خبرداری ورکوي چې په جبري ډول افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو د دوامداره حل لارو پرته به دا هیواد له اوږدمهاله بېثباتۍ سره مخ شي او په دې هیواد کې به بشري بحران لا نور خراب شي. دغه ادارې په یوه اعلامیه کې افغانستان ته ستنېدونکو کډوالو ملاتړ کړی دی. په ورته وخت کې له پاکستان څخه راستنېدونکي یو شمېر کورنۍ شکایت کوي چې دوی اوس مهال له هیڅ ډول اسانتیاوو پرته ژوند کوي او د سرپناه، خوړو او د کار موندنې په برخه کې مرستو ته اړتیا لري. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې په اسیا کې د کډوالو لپاره د ستونزو د حل اداره ADSP خبرداری ورکوي چې په جبري ډول افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو دوامداره حل لارو پرته به دا هیواد اوږدمهاله بېثباتۍ سره مخ شي او په دې هیواد کې به بشري بحران لا نور خراب شي. د ډنمارک د کډوالو شورا د ژغورنې نړیواله کمیټه او د ناروې د کډوالو شورا د دې پلټ فارم غړي دي. دغه ادارو د جمعې په ورځ د مۍ په 23مه په یوه اعلامیه کې افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو ملاتړ کړی او ویلي دي چې افغانستان له وړاندې وچکالۍ، ځپلی او اقتصادي حالت یې کمزوری دی. همداراز ستانه شوي کډوال د بېوزلۍ تر څنګ له سختې بېروزګارۍ سره مخ دي او دوی ته باید د کاري فرصتونه برابر شي. د پاکستان له زندانونو 287 تنه افغانان خوشي شول. د افغانستان اسلامي حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي چې د پاکستان له زندانونو څخه 287 تنه بندیان خوشي شوي دي. د وزارت نن پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې د تورخم او سپین بولدک له دروازو د ترلاسه شویو معلوماتو پر بنسټ ویلي چې خوشي شوي کسان د روانې غبرګولي میاشتې په لومړۍ او دوهمه نیټه افغانستان ته ورسېدل. په بیان کې راغلي چې دې کسانو له یوې ورځې نیولې تر 10 ورځو پورې د پاکستان په بېلابېلو بندخونو کې تېرې کړې وې. پاکستان په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ چټکه کړې ده او په دې ترڅ کې داسې شکایتونه هم کېږي چې د پاکستان پولیس افغان کډوال له لارو او کوڅو نیسي او بیا یې په جبري ډول افغانستان ته ستنوي.